نړیوال تلویزیون لیدونکو سلامونه، نیکی هیلې مې ومنئ. یو معلوماتي مطلب د اے آی به تاسو ته وړاندې کړي. خوشحال رحمان صاحب دا مطلب لیکلی. د نړۍ تر ټولو اوږده د پیاده تګ لاره. په نړۍ کې تر ټولو اوږده د پیاده تګ لاره د جنوبي افریقا د کیپ ټاون له ښار څخه پیل کیږي او د روسیې د مګاډان په ښار کې پای ته رسیږي. دا یو فوق العاده لاره ده چې د افریقا منځنۍ اسیا او د روسیې د لرې ختیځ ترمنځ غځېدلې ده. د دې لارې اوږدوالی 22,380 کیلومتره دی چې پیاده پرې تګ کول 4,492 ساعته وخت نیسي. که یو کس هره ورځ په منځنۍ کچه 8 ساعته مزل وکړي نو دا لاره به په 516 ورځو کې بشپړه کړي. د لارې ځانګړتیاوې. دا لاره د نړۍ پر سطحه یوه بېساري تجربه وړاندې کوي ځکه چې په دې کې د کښتۍ یا الوتکې اړتیا نه لیدل کیږي. په لاره کې د غرونو سرونه، دښتې، ځنګلونه او د انسانانو لپاره جوړ پلونه شامل دي. د دې لارې جغرافیایي تنوع د دې دلیل دی چې دا د مزل کوونکو لپاره یوه له خورا زړه راښکونکو او په زړه پورې مسیرونو څخه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې دا لاره ترې تېره شوې ده. دا لاره په 19 مختلفو هیوادونو کې تېره شوې ده چې هر یو ځانګړي کلتوري او جغرافیایي ځانګړتیاوې لري. د دې هیوادونو نومونه په لاندې ډول دي: 1. جنوبي افریقا، 2. بوتسوانا، 3. زیمبابوې، 4. زامبیا، 5. تنزانیا، 6. کینیا، 7. جنوبي سودان، 8. سودان، 9. مصر، 1. اردن، 1. سوریه، 2. ترکیه، 3. ګورجستان، 4. آذربایجان، 5. قزاقستان، 6. منګولیا، 7. روسیه. د دې هیوادونو د جغرافي، اقلیم او کلتورونو تنوع د دې لارې مزل نور هم یادګار جوړوي. د دې لارې له لارې د وخت 6 نړیوال زونونه هم تیریږي چې د دې لارې اوږدوالی او سختي په ډاګه کوي. تاریخي ارزښت. د دې لارې تاریخي ارزښت هم زیات دی. د دې مسیر په اوږدو کې د زرګونو کلونو راهیسې انسانانو تګ کړی دی. د مصر پخواني تمدنونه، د منځنۍ اسیا زړو سوداګریزو لارې او د سیلانیانو مسیرونه ټول د دې لارې برخه جوړوي. د دې ځایونو تاریخي بډاینه په ځانګړې توګه هغو کسانو لپاره جالبه ده چې د لرغونپوهانو په څیر د سفر کولو شوق لري. جغرافیایي تنوع. په دې لارې کې د افریقا د ګرمو دښتو څخه تر روسیې د یخ او واورینې ځمکې پورې جغرافیایي تنوع لیدل کیږي. د دې تنوع مثالونه لاندې ډول دي: د افریقا ګرمه هوا، د جنوبي افریقا د کیپ ټاون له تودې هوا څخه د صحرایي سیمو د دښتو چاپیریال پورې. د منځنۍ اسیا غرونه، د قزاقستان، ګورجستان او ترکیې د غرونو سیمې چې د مزل کوونکو لپاره فزیکي زغم ته اړتیا لري. د روسیې یخ موسم. د دې لارې وروستی مزل په روسیې کې د یخنیو له سختو حالاتو څخه تیریږي. کلتوري تجربې. په دې لاره کې د نړۍ د مختلفو کلتورونو سره مخامخ کېدل د دې لارې یو بله ځانګړنه ده. په دې سفر کې د افریقا د سیمه ییزو قبیلو دودونه، د منځنۍ اسیا اسلامي تمدنونه او د روسیې د کلیوالو ژوند تجربه کېدلی شي. هر هیواد د خپل ځانګړي کلتوري خوراک، میلمستیا او دودونو له لارې مزل کوونکو ته زړه راښکونکی. په نړۍ کې د دې لارې اهمیت. د نړۍ تر ټولو اوږده د پیاده تګ لاره د هغو کسانو لپاره چې غواړي په ځان باور او فزیکي زغم زیات کړي یوه بېساري تجربه ده. دا مسیر یوازې د مزل لپاره نه بلکې د انسان د هڅې، زغم او په طبیعت کې د ژوند کولو د مهارتونو د لوړولو لپاره هم یادېږي. نړۍ مننه چې له نړیوال تلویزیون سره مله یاست.